this leg side long way back. I think ये और ज़्यादा अब अफगानिस्तान कॉन्फिडेंट फील करेगी. कसम मंगलो वګټله Again gives himself room. He doesn't get all of it, but د اسیا جام لومړۍ سیالي د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ ترسره شوه. دې سیالۍ ته خورا ډېر انتظار و د افغانانو او لومړۍ توپوهنه د افغانستان کرېکټ ملي لوبډلې پیل کړه. په لومړي سر کې بیا هم د ټاپ آرډر بیټسمنانو مشکلات وو. he goes again. This time he doesn't get it. Chance for mid-off. Going back. It is the cutter. This time, لوبډله له پریشر سره مخ شوه. Oh, is there a nick? There is. Finger goes to Hong Kong shine. bowler with not a lot of paces, that comfortably. Form man, Ibrahim Zadran goes. It is 26 for ګومان داسې کېده چې د پاکستان لوبډلې اغیز لا هم پر لوبډله باندې شته دی او ډیری کرکټ مبصرین ویلي چې کېدای شي افغانستان 150 160 داسې هدف وکړي او دا هم ډیره سخته ده. Again gives himself room. He doesn't get all of it, but it's a long way across, and he heaves this leg side long way back too. خو محمد نبی او صدیق قاتل وویل چې نه داسې نه ده. دواړه دوی په میډل آرډر کې ودرېدل او بهترینه ملګرتیا یې وکړه. صدیق قاتل لومړنی ځوان لوبغاړی دی چې تر دا مهاله په فارم او ریدم کې ښکاري. هغه د خپلې لوبډلې لپاره 6 منډې وکړلې. که څه هم صدیق قاتل په لومړي بالونو کې 2 کیچه ډراپ شول خو قسمت ورسره یاري وکړه او بهترین شاټونه ووهل چې د کرکټ مبصرینو پام یې ځان ته راواړولو او ویل چې په دغه لوبغاړي کې ډېر لوی استعداد دی. What a lovely shot that is. Absolutely glorious. सिद्दीक अकल जिस तरीके से वो ट्राई सीरीज खेला है और फिर आज की इतनी मैच्योर है तो आई थिंक ये और ज़्यादा अब अफगानिस्तान कॉन्फिडेंट फील करेगी. ډېر زیات خوشاله ځکه چې ایشیا کپ ده هر لوبه هر لوبډله ډېره مهمه ده چې باید لوبې وګټو او مخ ته چانس پیدا کړو. همدارنګه محمد نبی هم 3 منډې وکړلې او لوبه یې یو چره جوړه کړله. Chase this down, hits it well. No one's catching that. That's a fabulous shot. Wow. Right over extra cover, a long way back for 6. That could be the shot of the day. او عظمت مرزي دا ثابته کړه چې دی د نړۍ یو غوره آل راونډر لوبغاړی دی. په ټوله کې ویلی شو چې د افغان لوبډلې د پیل توپوهونکو نیمګړتیاوې درلودې خو میډل آرډر کې محمد نبی، عظمت الله عمرزی او صدیق قاتل وتوانېدل چې یو بدلون رامنځته کړي. صدیق قاتل په شلوریزو سیالیو کې 3 نړیواله 50 په خپل نوم ثبت کړه او عظمت الله عمرزی لومړنۍ نیمه سلیزه په شلوریزو سیالیو کې ثبت کړه. دا د لپاره یو ریکارډ و. او بیا هم د کرکټ مبصرین اندېښنې لري او دوی بیلابیل نظریات لري. وړي تیروتنې موجودې وي هغه په راتلونکي کې اصلاح شي ان شاء الله مګر په اسیا جام کې د افغانستان برای او په بریا سره مخکې راتګ زموږ د سره لپاره بهترین زیری ده. د افغانستان ملي لوبډله داسې ورسره لوبیږي ته وایي کې یا ساوث افریقا سره میچ یا انګلند سره ده یا استرالیا سره ده یا انډیا سره ده. موږ باید خپل پریمیم بالران یوز کړی وي تر څو د هانګ کانګ لوبډله موږ 15 او یا دغه کې موږ اوټه کړی و او دغه چانس موږ سره که تاسو ته تیر چمپیونز ټرافي یاد شي هلته د افریقې خلاف موږ یو څه اندازه رنزونه جوړولی شول خو جوړ هم نه کړل. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې 3 تیروتنې درلودلې. لومړی تیروتنه د بیټینګ په ټاپ آرډر کې و چې لوبغاړي په میدان کې پاتې نشو لکه رحمان الله ګورباز چې ډیره تمه دا و چې ګورباز به د دې لوبې یو بدلونکی لوبغاړی وي او لوړې هسکې شپږیز بوهي خو له یوې شپږیزې وروسته یې خپله وکټه د لاسه ورکړه. ورپسې ابراهیم زدران ته ډیر فکر کېده چې دی به هم مهم مسؤلیت ادا کړي خو هغه هم څه ونه کړل. ګلبدین نایب باندې نیوکه وه چې باید لوبه یې کړې وه هغه هم څه ونه کړل. کریم جنت باندې انتقاد دی چې باید لوبه یې کړې وه خو کامیاب نشو. بله زموږ د ملي لوبډلې لوی ستونزه د ډګر ساتنې وه. موږ پرله پسې څو کیچونه ډراپ کړل چې اسانه کیچونه وو خو موږ څخه وغورځېدل. نو کرکټ کې کیچونه نیول د لوبو د ګټلو او بدلیدو سبب کیږي. Continues big shot
Out towards deep third, another very simple catches put down. او د اسیا جام سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې لپاره غوره لوبغاړی عظمت الله عمرزی وټاکل شو چې هغه د لوبې بدلیدونکي لوبغاړي جایزه هم واخیسته، د بهترین شپږیزې جایزه هم واخیسته او همدارنګه د غوره لوبغاړي جایزه هم واخیسته چې په ټوله کې $8000 په برخه ورسېدل. د افغانستان او هانګ کانګ لوبې په اړه که نظریات لرئ نو خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ او موږ به یې ولولو.